السلام علیکم ټولو ملګرو ته سلامونه کوم چې څونه ملګري یئ. زه مکمل یو ښکلې قصې له او یو مضبوطې قصې له او یو کمپرم قصې له رالم. ما ته چې کوم خلک رنګونه کوي زما ورونو زما پیللن کومه قصه چې ده په پاکستان کې چلیږي صحیح ده. زما دا ویډیو شیر کوي زما پیجونو رپورټ دي. کومه خلک چې دا خبره ګپ ګڼي نو دا خبره ګپ نه ده، دا زما د عزت خبره ده، دا زما د عزت خبره ده. که یوه ډمه د خپل عزت تپوس کوي، یوه ډمه په سټیجونو باندې چې ګډېږي د هلکانو سه یو طرف ته ځي بل طرف ته ځي بل طرف ته ځي، نو زه ډمې ته دا وایم چې ستا عزت ما ته دونه ښکاري لکه د اسخا نوک، او د اسخا نوک مراسیت زه نه لرم، ډمه ډمه. او زما حیثیت والله چې ما ته د دنیا نه قیمتي دی. ولې چې زه نه منم په خپله لمن داغ نه منم. زه څه زیشان بړوا خو نه یم چې په ښځه باندې هم خلک اچوي، په مور هم خلک اچوي، او نه الف خان شیرپا و بړوا یم، او نه نادان بړوا یم. نادانه ته د ثوابۍ کې د کم ځای؟ په دې ثوابۍ کې زما د پلار د ترور زامن دي، د کیتې خیلو د جی جغابنج د ملنګا د خر بچیه سرې کونې مې په دغه ثوابۍ کې به دې زوړن کم. زه اخوا د خوا کس نه یم بچیا، تاسو ډېر په وران ځای کې انښتیئ. خبردار چې کم سړی وي قلار شئ نو هغه به ګوره بې غیرته ی. د سید بای لمبردار زه راته اوس مکمل صفا خبرې کوم، ګپ شپ باس په نه کوو، نه دا خبره ګپ شپ ده نه دا خبره ګپ شپ ته وړو. په سوات کې به په 7 تاریخ د ماسپښین د مانځه نه پس هلته به کسان کیني، جرګه به کېږي. خو تاسو ته زه د رابطې نمبر لیکم، دا د هغه د رابطې نمبر دی. زما پلار ورسره رابطه کوي، تره ورسره کوي، بل کس هر هغه کس چې ورسره رابطه کوي دا د هغه نمبر دی. بچې دا واړه خلک نه دي صحیح ده. دا فضل حکیم دی، دا رسوات مینې دی، ایم پی ای دی، په دې کې کم خلک دي. په ما پسې ډمانې ویډیوګانې شیر کوي، وایي رامخکې شئ چې د چا په سرونو کې ښکري ډمه دی. په ما پسې ویډیو شیر کوي، تاسو ما ته وایي چپ شئ، دا ښکر به دې ماته په دې سرو کې به وله پیټ کوو، په دې سرو کې به وله پیټ کوو واپس دا ښکر. زیشانه دا نمبر د چا دی بچیا؟ موږ ته واړه ښکارو. دا نمبر د چا دی زیشانه؟ دا نمبر ستا نه دی، دا نمبر د چا دی؟ ستا د نور احساس څه رابطه ده؟ ستا خور ده، مور دی ده، ښځه ده، ستا څه دي؟ دا ستا نمبر نه دی بړوا بچیا. ډېر په غلط ځای کې نښتیئ. که د نور احساس پلار ستا ښځې ته رینګ کړی نو ته نور احساس ته رینګ وکړه، نو پرابلم. که د نور احساس تره ستا له ښځې څه په رابطه کي نو ته هغې ته رینګ وکړه. نادانه اوس لږ صبر وکئ، اوس لږ صبر وکئ. او هوټل دا وایي د دې خاصیت دی، راشه په سعودي عرب کې څونه هوټلې غواړې، تا زما د سعودي عرب مسافر وله، او تا زما مسافر وله تا زما مسافر وله د مسافرۍ پیغور ورکړی دی. دا هغه مسافر دی چې تاسو د خپل شیزونه هلته چینګ کړي او یې مسافرو راویلېږئ. دا هغه مسافر دی چې تاسو د خپل کوسونه دغلته پاک کړئ، د خپل کوسونه، او دوبۍ ته لاړ شئ، وایي راشئ مسافرو راباندې سواره شئ. دا هغه مسافر دی. او دا هغه مسافر دی چې عمران خان صاحب ورته وایي چې د پاکستان کومه موجوده د پاکستان د ترقۍ کارونه روان دي او پاکستان روان دی، نو د مسافر په پیسه روان دی. اکوسا ستا په سر زه پښتون بې عزته کوم، ستا په سر زه مسافر بې عزته کوم، ستا په سر باندې زه د پښتون شمله بې عزته کم، ستا په سر زه خپل دیر بې عزته کم. جان حبیبه ته رنګونه ولیکې چې قلار شه. جان حبیبه ما ته ګوره خبرې رارسي، غلي کېنئ. زما مثال ګوره د پیري دی. زه ګوره واټساپ رابطه نه کوم، ټلیفون رابطه نه کوم، هر څه نه کوم. زه اوده یم، ما ته الله ښیي. مسلمانانو ایمان د پکې شته؟ زه اوده یم، ما ته الله ښیي. اوده یم، ما ته ښیي. په الله م یقین شته، ایمان د پکې شته. الله منئ، د الله رسول منئ. زی منافقو کنیانو ټول د لګانې، ټول د لګانې، یو د پکې م در نشته. ټول لس جبې وایي بې غیرتو، ټول لس جبې وایي. قسم دی زما په ټولو نظر دی که یا د پکې د مسلمان بچی او یا د پکې د ایمانداره بچی،
او یا تاسو په سچه کلمه ویلې چې موږ مسلمانان یو. او دا کم خلک چې وایي سترګو لیونې کړلې کونیانو، تاسو زما سترګو ته وګورئ، تاسو زما سترګو ته وګورئ چې د دې د سترګو نه ښکلې نه وي او بیا چې ورته لا نقاب وي. سترګې موږ نشي لیونې کولی. موږ بعضې نیم کس وویلې د پلانکي دونه ښکلې ښځه ده، قرآن ګو زموږ دغه ارمان نشتي. که بعضې نیم کس وایي چې د پلانکي دونه غټ خاندان دی، والله دا ارمان هم نشتي. که بعضې نیم سړی وایي د پلانکي دونه دولت دی، والله دا ارمان هم نشتي. دا خو کټګر خلک دي، خدای م غر کنو. تاسو ما راډیو څه سموئ؟ ټول عمر د مسافرو مال خوړلی، ځان پې کورونه ساس کړلي، ودونه پې کړلي. د دې خلکو څه ما هم سموئ؟ د دې خلکو څه ما سموئ؟ ټول عمر مسافرو ته خدای مو به خیراولېږئ، ما ورسه سموئ؟ سوال لته کوم نه دی بېغیرت ما سموئ چې د یو سړي یینه د مسافر د مال نه، چې د یو سړي یینه د مسافر د مال نه جوړه شوي، د یو سړی ښځه خوراک د مسافر د مال نه کوي، او ټول عمر پې ساتلې وه، په مسافر پسې خبره کوي. زه تاسو ته د نمبر لیکم، زه زیاتو خبرو له نه یم راغلی. سید خان اخونخیل دی. څوک دی؟ سید خان د اصل اخونخیل دی او زه سید یم. اخونخیل زما نیا ده، زه د دیر یم او په سوات کې دي. څوک چې زما د دیر نه رابطه کوئ نو د سید خان سره په 7 تاریخ باندې مکمل ډیټیل به درته زه ولېږم. د ماسپښین نه پس به جرګه کښېني په دې خبره کې، په دې کې به جرګه کښېني، ثبوتونه ټول له سید بایسه دي. والله ما ته رنګونه مه کوئ، زه دوايانې خورم، زه په عذاب یم. خو ماشاءالله زه اوس ښه کېږم، ماشاءالله. زه لکه برابر شم، زه په سور کې یم انشاءالله. زه چې ارام وکړم زه به برابر شم. ما ته خپل مشران په هېڅ هم نه قارېږي، خپل خاندان. نه له چا نه یېرېږو، نه له چا نه شرمېږو، نه کمزوري. خو هغه وایي ته خرابېږي. شرط پکې دا دی، زه ټولو خلکو ته واضح کول غواړم، ما ته چې څونه خپل پلار قارېږي یا ورور یا تره یا خپل خاندان، نو موږ د چا نه کمزوري نه یو. صرف په دې قارېږي چې ته خرابېږي، یا راته ملګري قارېږي یا رشته داران نه ته قارېږي. صحیح ده؟ لکه دغه خبره ده. نوره چې زه تا مجرم ثابت کړم بچیه، نو ستا نه زه په خلکو تپوس نه کوم. چې زه تا مجرم ثابت کړم، زه تا په خلکو نه وژنم. او موږ مړی کولی شو، والله مړی کولی شو موږ. ته بیا زما له غونډ دیر دښمنې، ته له غونډ پښتون دښمنې، او ته چې بیا چا مړ کړې نو د غونډ پښتون نه جواب څوک کولی شي؟ د غونډ افغانستان او پاکستان نه څوک جواب کولی شي؟ داسې به څوک چې ډغره به وایي، او داسې به څوک چې کیس په چلی. زه دې ورته خبرې کوم، دی وایي دا لیونی دی. زه ورته خبره کوم، دی وایي دا لیونی دی. زه ورته خبره کوم، وایي دا پاگل شوی دی. هلکه دا د عزت خبره ده. د ښځو کوسه موږ یم، زه ستاسو په شانتې خونه یم. د خیراتۍ ښځې م راوستې دي. خیراتۍ ښځې عالم خان شیرپو دله په فونډیشن کې ښځه وکته، یو اسخا رنډۍ، او دله یې درکړه، کور یې دله د مسافرو په روپو باندې ساس کو، او دته یې نکاح کړه. د هغې نه پس یې منظور پښتون له کونه ورکړه. منظور پښتون چې دی نو منظور پښتون پارټۍ ته واغوښتی، کونه ورکې. بړوا تا څونه کونه ورکړله. زما څه چې دا کم نور به څه نه ویم، زما څه ستا ډېر زیات ثبوتونه پراته دي. دا وایي زه په نور احساس ننګ کوم. کوني تا خپله کونه ورکړله، ته په نور احساس ننګ کې. تا افغانیانو په دې سعودي عرب کې نه یې غولی، ویډیوګانې شیر کم. ته په نور احساس ننګ کې د جولا بچیه، د جولا بچیه تا خپله کونه دونه ورکړله. راځئ دله ډي ان اے ټیسټ وکئ، دله د کونې ډي ان اے ټیسټ وکئ چې دا کونه ورکوي او د کونه ورکړله او که نه ده ورکړ. بړوا کنجره، تا خو زما ډوکې وسو، تا خو زما زړه وسو. 2 کاله وشو. پښتنو او خصوصا د دیر خلکو ته یم چې دشمن اواز پې وشو، بیا پې داسې راځو لکه څنګه چې زموږ دیر خلک کار په اتفاق کوي. زموږ د دیر د خلکو ګوره اتفاق تاسو نه ده لیدلی. ګوره دا راته ویم، ما به تاسو ته ویم زه د سلطان خیل او د پندخیل بچی یم، او کوسپتیري ته زه دا ویم یو هوټل دار اوس دلته تیار دی، اوس ته پې نوم ولګوم، نوم دې پې دلته ولګوم. په سعودي عرب کې په څونه هوټلو وی چې نوم ولګوم. ته مسافرو له پیغور ورکړې کنجر لور.
په کم کم خار کې هوټل وی چې دله پې بورډونه ولګوم باقاعده په نوم یې کم دله خو ته څه شی ستا صحت سره زه په تا باندې اوس د دې بلپې نومره خرچم نه کوم ته د هوټل په غم کې د دې بلپې نومره خرچه زه په تا دونه خرچه دونه شیز په تا باندې زما سود نه دی ته خو رنډی ستا د وایس میسجونه ما واورېده کم اصلې ته دونه پلیته وختې پلیتې کنجرې ته ځان ته سوچ وکړه تا ته کله یو رنګ وکړي زما دیرشت او زما بیټک کم اصلې ښځې زه ستا د دې کارکردګونه نه هم خبر پلیتې ته خو ډېره کنجرې کنجرې ستا نه خو علیشه ښه ده کنجرې ستا نه خو د علیشه مور ښه ده یوه ډمه ده خو داسې کار بیا نه کړی بربند ډانس بیا کړی کنجرې خو داسې کار بیا نه کړی کنجرې د علیشه په مور تاسو داسې ثبوت وکړئ ورونو دا په صادر کې پټه بربنډه کونی ده دا په صادر کې پټه بربنډه کونی ده او نادانه تا زما ښځه یاده کړله زه به دې په مور باندې وخېږم نادانه زه به دې مور په دغه ثوابۍ کې غیم نادانه زما را خاندان خلک په ثوابۍ کې پراته دي ستا د مور کوس وغیم ته په سعودي عرب کې راشه دلته راشه که ستا په لاس کې زوري چې زه تا ته خپل حیثیت وښیم زه لیونی یم د کنجر بچیه د کنجرې ښځې بچیه په دغه ثوابۍ کې مې دونه رشته دار دي چې مور پې د نالم په دغه ثوابۍ کې مې دونه خدایي ورونه دي چې مور پې د نالم نادانه ته زما په عزت پسې خبرې کوې کوسپتیرې بچیه ستا مور د اجلا وغیم ستا په مور باندې کلي واچوم حاجي حیات نمبر 1 بړوا دی حاجي حیاته ته ماته وایې زما د امیر مقام سره رابطه ده دا کیپټن صفدر څوک دی دا د دیو د کیس کس دی دا زما سم رابطې کوي دا کیپټن صفدر دا د دیو کس دی دا زما سم رابطې کوي وایي چې ستاسو خدمت یې وایه وایي زه په اسلام آباد کې یم زه په دې غونډ پلان پوهیم حاجي حیات ماته وایي زما را پلان کیسه رابطه او د پلان کیسه حاجي حیات اوس ته زما رابطې وینه مړه ته اوس زما رابطې وینه د امیر مقام سبعي د نجم الدین سبعي د ثبت الله سبعي د ملک بارم خان سبعي د بخرمن خان سبعي دلدار خان سبعي جانزیب خان سبعي تورمنګ جانزیب سبعي زه سورک بچی خو نه یم ستاسو ښځې وغیم ستاسو په ښځو باندې به زه اوس غونډ دیر اچوم غونډ پښتانه به پې اچوم تاسو زما زړه وسو زړه تاسو زما د زړه پتري وسو ستاسو کوسته ښځو وغیم تاسو وایي دا ماته کنځلې کوي زما د عزت شمله تاسو راغستې ده تاسو ویډیوګانې جوړوئ او شیر کوئ په خپله تاوه باندې نه م راله ورندار پرېښوده نه م راله مور پرېښوده نه م راله چنه پرېښوده نه م راله ښځه پرېښوده نه م راله د پلار ګیره پرېښوده او زه لیونی یم نه م راله د پلار سپین یخته پرېښوده او زه لیونی یم زه لیونی یم زه پاګل یم اوس په زه هغې سړي ته لازم لیونی ښکارم چې د خپلې ښځې په کوس باندې غیرت نشي کولی زه به ورته لیونی نه ښکارم چې خپله ښځه په بل باندې غی نو زه به هغه ته لیونی نه ښکارم چې خپله ښځه په خپله د بل ګاډي ته خېجی وایي چې وایي غایه زه به هغه ته لیونی نه ښکارم موږ په هغو خلکو کې نه یو موږ په هغو خلکو کې نه یو موږ په هغه خلکو کې نه یو زما په تورو مایارو کې ماماګان دي زما دې په خدای باندې قسم تاسو ولاړ شئ ریکارډ یې وګورئ دا تورو مایارو په جنازګاه کې چې خښ دی دا زما د ماما د لینیکه دی دا زما د مور د پلار دی د مایارو په تورو مایارو د مایارو په جنازګاه کې چې کوم جومات دی دا زما خاندان دی تاسو ولاړ شئ په تورو مایارو کې زما د خاندان معلومات وکئ غریب آباد فقیر آباد پورې اوتي سکندرۍ د کنجر بچیه ما په بغداد سرمجان خان مارکیټ کې د خپلو ماماګانو سره 10 کاله تېر کړي په عیدګاه کې سټیشن کې د خر بچیه زما غونډ خاندان ښکته دی زما دونه خاندان دی چې په جارونو راټولېږي زه ستاسو په شان د فونډیشن والا یم کونیانو بېغیرتو دلګانو حرامیانو دا را سید بای نمبر دی هلکه ټولې د ځان څه ولیکئ زه په دې ویډیو کې راته رامخامخ کومه صحیح ده ورېږه لاول یې میلشن کوم ویډیو شیر کړئ هلکه ویډیو شیر کړئ صحیح ده او دې کنجرې له ما د وټلو ویلو خو واورئ دا خبره کمپرم واورئ دا ما په ویډیو ویلو چې زه وله ګاډی ملم
زه وسه که هوټل وای هوټل هم شروع کوم، کاروبار هم شروع کوم، خو د دې کونیانو څه به نه ګرځي، په حیا کې به زندګي تېروي. جان حبیب ما داسې نه دی ویل چې زه پې مین یم، دا خو بیا وروستې خلکو غوسه کړم، ما یې زه پې مین یم، څوک مې د هغې نیسئ. ما چې لاول د هوټل دا کومه خبره کړې وه او دا کومه خبره ما د ګاډي او دا هر څه ما یې دا په کور کې ناستی په حیا کې به زندګي تېروي، اوس د هغې په شي دونه اور دی کیني نه نو که دا تاسو ما ته راورسوله د دل خلکو دا به زه کینوم انشاءالله. تاسو صرف دا ما ته راپاس کوئ دا دې بیا وایي چې زه نه پاسم او یا زه ځم او یا زه شعر لزم او یا شاعرۍ لزم. قرآن کو تاسو بیا ووایې وایي ته وی ډېر دلی، والله چې دا به خولم نه چینګئ، قسم دی دا به وم نه ګرځي، دا به وم نه ګرځي، دا به وم نه ګرځي، دا بیا شعر ونه وایي او نه به شاعري وکړي، د دې به دړه زور ختمي. بیا زه رسه زیاتې وعدې نه کوم، اورې دړه زور به ختمي، والله چې دړه زور مې ولا ختم نه کو زه به نه دیر نه یم. قسم دی تاسو وایي دا لږ څه وایي، زه اوس په دې ټوغې کوم. ګوره دا په دې کې زما د قومي اسمبلۍ سپیکر او ډمه پسې ویډیو شیر کوي، ډمه وایي را مخکې چې د چا په سرونو کې چې ښکر دي اله د قومي اسمبلۍ سپیکر فضل حکیم د سوات، امیر مقام صاحب د شانګلې بټاګرام، دا دیو د ځانه کم ګڼي، دا خلک د ځانه کم ګڼي. سید خان د سید خاندان دا کومه پولیس او دا کومه ګولونه دا د ځانه کم ګڼي، لکه راځه چې څه یم دا دیو دروغ ګڼي. زیشانه ستا ښځه وغیم د ښځې لمبر دی راکه نور احساس ترینګ مه کوه چې په ښځه رې سور شم، ستا کوس ته ښځې وغیم زیشانه، دا ستا لمبر دی ښځه کوس یا دا لمبر ولیکئ د زیشان نه مور والی ورونو دا ویډیو شیر کړئ، لاول د زیشان دا لمبر ولیکئ، ستا کوس ته مور وغیم، ته نور احساس ترینګونه ولیکئ، ستا مور د خور دی را، زه به ستا نه دقه خیراتماره ښځه به وځم ستا ښځه وغیم، دا دله منګه کړ و منګ یې دنه اوس بوزو او دا کور د نه ملو دا کور د نه ملو دا د مسافرو مال ستا د هر تک ونه وغیم اورې دا ښځه د نه بوزو، دا جلات خان ته نکاح کو، د زیشان ښځه به زه جلات خان ته نکاح کوم. ته به ما پسې خبرې کوې، ته ما ته راسیت خبرې کوې، اوس ته ګوره حیثیت ګوره. بچیا زما دې په خدای قسمي خلک وایي هغه پښتانه مړه دي چې په غوږونو یې اخته دي، خو ګوره زه راته دا ویم چې ګوره هغه پښتانه ګوره اوس هم شته چې ګوره په غوږونو یې اخته دي، دا ګوره دا درته زه ګوره ویم ګوره مړه نه دي او که نه په غوږونو چې ګوره یې اخته نشته کونیان دي، پوه شوې؟ او تاسو یې تاسو یې ورونو دا رځي شان دا نمبر والی دا شیر کوي، صحیح ده دا ویډیو شیر کوي چې زما را پیج روان شي، زما را پیج روان کوي، صرف زما را پیج روان کوي. د دیر خلکو ما ته رینګ مه کوئ او پښتنو ما ته رینګ مه کوئ، زه چاله جواب نه ورکوم، زه ستړی یم. اورې زه دا د شونډې پټونه چې ګولۍ خورم او بس خوب وای خوب وکړه، ما ته دا چې وای خوب وکړه، ورور راته وای خوب وکړه، تره راته قاریږي وای خوب وکړه، وده شه، ملګري راته قاریږي خوب، زه صرف خوبونه کوم. خو ګوره تاسو ته زه دا وایم قرآن ګو دا چا چې په سیکل پسې دا شی لګولی دی وای نور احساس وای تا له خو وای ما کاڼ اخیستی دی، وروره چا مولخ ته نیولی دی، چا سیکل ته نیولی، چا برمیل ته نیولی. رنډی زامنو زه ستاسو په شان د کونی یم، دا ګاډی ما اخیستی په هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ ما خبره کړله، دې ګاډي ته چې زه خېجم دقه ساز به پې لګوم، نور احساس دیو ته زما نه خبرې ګپ ښکارې دي او په دې کې دلتې کسان میلاو دي، دلتې بچیا دلتې چې کوم کسان میلاو یې زم پیژنم، د دې ځای نه چې اوس زما خپل خلک کم میلاو دي، خپل خلک زم پیژنم. او ګاډی ما تاسو ثبوت کوي زما په سعودي عرب کې 9 کاله وشو، ما چېرته د پردي بلډینګ څه تصویر وښکلی شیر کړی مې دی، ثبوت به کوي چې په کوم بلډینګ کې مې کار کړی هغه نه یادوم. تاسو چېرته لیدلی یم چې ما چېرته د پردي لیکسس څه
تصویر وخت کړی دی یا د بل ثبوت به کوي په دې 9 کالو کې ثبوت به کوي نه لاله زما بابا دی الله وبخي ما ته به وی او زما ترونو ته ما ته ترونو وی پلار وای زویا وای زمونږ ډېر غټ خاندان دی وای زمونږ په دې خاندان کې به د خلکو څه ګاډي می او خخه مال به مر سره خو پردي ګاډي ته مخې جاي که خپل ګاډی ووی نو ړه به د ښکته بره نه او که پردي ګاډي ته وخېجي ودې واو نو بیا به څه کې که پیسې وي جوړ به کې او چې پیسې نه وي نو څه به کې اوسه دا زما بابا و الله دې وبخي نو موږ ګوره پردي ګاډي له نه ورځو پردي کور له نه ورځو پردي لاینونه نه ټچ کوو او موږ ته به دا مې وایي چې زما لاین چا ټچ کړی دی که نه نو وایي خلک به الله مې راتی وای هغه خلک به الله مې راتی هغه خلک به وای الله تباه کوي هغه خلک به وای الله غر کوي تاسو وایي د چا لاین مه ټچ کوئ زمونږ لاین چې وایي څوک ټچ کوي هغه به الله تباه کوي دا زما بابا و الله دې وبخي تاسو چېرته د خپل بابا قصه وکئ کنجرانو تاسو د خپل بابا قصه وکئ د دوی نه تپوس وکئ د دوی باباګان شته او که نه دا چېرته فونډیشنو کې پیدا شوي دي ما ته خو آرامیان ښکاري ستاسو د بابا قصه تاسو وکئ تاسو ته بابا څه وي زما بابا رسې بابا و که نه وای نسیه وای زما د کور د پاسه به وای ډش نه لګې وای زما رسې لمن ده که نه ګوره مثال در کوم وای زما رسې لمن ده چې وای دونه داغ پې وشي نو وای د چترال نه هم ښکاري او د کراچۍ نه هم ښکاري نن ما ته پته لګي که نه دیو په ګاډو کې شی بولی دی لالا د شپې او دا روغ دي او ما لاس شیر کړی دی په هغه لاس باندې لالا د افغانستان نه بابا الله دې وبخه د سعودي عرب نه ښکاري د دوبۍ نه ښکاري کراچۍ بابا یاده کړوه خو په هغه وخت کې به دا میډیا نه وه که نه د ایټلي نه ښکاري د کنیډا نه ښکاري د افغانستان نه ښکاري د انډیا نه ښکاري بابا الله دې وبخه زیشانه ستا بابا شته ستا په بابا یو منډم ستا بابا شته دا لمبر د زیشان دی څوک چې ورسره رابطې کوئ بچیا ورونو دا لمبر ولیکئ ښځه تې والی ښځه دا د زیشان لمبر دی دا ولیکئ وم لیکو وی لیکئ شاباس سپی تې جوړ کئ سپی چې خوب ته پرې نه دی ولیکئ دا لمبر د زیشان دی سپی ما ته داسې رنګونه را روان دی پرنګ پرونګ پاټولو بچیا څلوېښت ورځې زما کار بند کړی څلوېښت ورځې زما کار دی څلوېښت ورځې بند کړی دا ګاډی خو ما په کومه ورځ چې ما واغستو راوستو مې ما یې تصویر شیر کو او هغه ورځ شوه نن ورځ شوه زه پروت یم زه پاګل یم او ټیک ټاک ته چې ورځئ چا سیکل ته شی نیولی دی چا سیکل ته شی نیولی دی نور احساس او وایي تاله چې ما ګاډی اخیستی دی او چا چې دی وروره چا د غوړو ډبې ته نیولی دی کونیانو زه ستاسو په شان د کوني یم ما به تاسو ته زما په مخ برید ولاړ دي د سید بهي نمبر دا دی ورونو زه درته لیکم صحیح ده د ویډیو په سر به هم زه لیکم چې څونه ورونه یې د ویډیو په سر به هم بیا زه لیکم په کمنټس کې به هم لیکم اوس ګوره وایي سترګو خدای دې تباه کړه زموږ سترګې نه دي زمونږ سترګې خو دا څو ورځې خوب هم نشته زما خپلې داسې سترګې دي چې د پې د زړه دا سوړه ونه ولم ستورشاه به نه یم قرآن کو که مې د لوایس شیر کړه که نه دنیا به وایي چې هلکه ته خو م پیرې ته به ما ثابت که چې زه تاله درغلی یم نور احساس ما تا ته میسج کړی ومې غایه ته راپسې راغلی ته راغلی او اوس چې ته راغلی که نه نو اوس د کونیان زما نه خلاصوي زما څه غونډ پښتانه ولاړ دي غونډ افغانستان ولاړ دی غونډ پاکستان او ستا څه صرف کونیان او دلالان ولاړ دي عالم خان شیرپاو دلال دی
حاجی حیات خان دلال له، طارق نادان دلال له، خپل خور چلی طارق نادان، خپل مور چلی په ثوابۍ کې ماته یو ګاونډي رینګ کړو دلال له. آکاشف دلال له، خپل ښځه چلی، خپل خور چلی. صدا چې دی دلال له، خپل خور او مور چلی. ما ته وایي زما صحت ګورئ، زما صحت ګورئ. زما نوم دی سید ولی شاه ورېږه، دستخط ته وکم. سید ولی شاه دا زما نوم دی. دلالان نه یو، دلالان نه یو. هلکه زما د خاندان خلکو ته هم وایم ما ته رینګونه مه کوئ مړه، مه کوئ رینګونه، نه اوچتم نه اوچتم. دا د سید بای لمبر والی په سوات کې دی او زما غونډه فیصله ما هغه ته حواله کړله پیره، زما پکې نه چلیږي. زه لیونی یم، د لیوني پکې نه چلیږي. پوه شوې؟ زما فیصله ما روغو خلکو ته حواله کړله، روغو خلکو ته چې صحیح فیصله وکړي. زما فیصله ما روغو خلکو ته حواله کړله. زه خو لیونی یم، د لیونو ګولۍ خورم او پروت یم. پوه شوې؟ او که نه زه خو پوډري یم. وایي آیس کې صدا ستا د مور کوس وغیم. ټیک ټاک کې تا ویډیو ولې راپورټ کړه ستا مور وغیم. ورونو زما د ټیک ټاک لینک د چا څه شته ما ته راولېږئ چې زه یې دلته شیر کړم د خلکو سره. زما د ټیک ټاک لینک راولېږئ، زما د ټیک ټاک لینک 318 میں څو نمبر دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پاکستان نمبر 11 نمبر یار. ورونو د سید بای نمبر به زه د ویډیو په سر لیکم. صحیح ده؟ د دې ویډیو په سر به لیکم نمبر. د دې ویډیو په سر زه اوس نمبر لیکم چې ویډیو ختمه کړم. دغه د سید بای نمبر دی. زما د خاندان نه اوس څوک رینګ کوي، زما خپل ملګري څوک ورسره رابطه کوي، نو زه درته سید بای نمبر دغلته لیکم په دې ویډیو په دې سر چې ویډیو ختمه کړم. په کمنټس کې او په سر باندې د ویډیو په کمنټس او په سر د ویډیو په کمنټس او په سر باندې زه درته سید بای نمبر لیکم. صحیح ده؟ د سید بای نمبر. دا اوس دونه رنګونه کوي وروره. ته څوک یې چې رنګونه کوي؟ الو وعلیکم سلام. زه چې نمبر یوه پیره اوچت نه کړم ته ماته رنګونه بیا ولېږې. زه سید ولی شاه یم، خو زه ستا نه سوال چې د کومې خبرې کوم د هغې جواب راکړه چې زه یو پیره نمبر اوچت نه کړم ته ماته رنګ ولیکې. شکیل نه چې هر څوک چې زه یو پیره نمبر اوچت نه کړم ته ماته بیا رنګ ولیکې. زه د داجي څه خبرې نه کوم ته ماته رنګ ولیکې. سوال جواب راته کې وکړه شابه. آواز مې په سپیکر کړی دی. او ښه شکیر بای ما ته په زرګاو په لکاو رنګونه روان دي. والله زه ستړی شوم، په واټساپ ستړی شوم، په ټلیفونونو ستړی شوم، هر څه بندومه. زما کاته چې کوم سړي ته حواله شو ته زه د هغه نمبر داره شیر کوم. صحیح ده؟ الو 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 طبیعت مې لالا صحیح نه دی. پوه شوې؟ او صحیح شو چې د لایف نه وزګار شوم نو بیا راسره رابطه کوم. د هېچ چا سم رابطه نه کوم. بس دی ما سره رابطې مه کوئ. دا کومه خلک چې کنځلې کوئ دا ستاسو صحت دی. والله که زما تاسو دونه هم څه وکئ. تاسو افغانیان ګوره زه وایم افغانستان زه نه یادوم. دا زه ګوره تاسو نه مثال در کوم. ما یې زه به افغانستان زنده‌باد ویم. ټول افغانیان زما په ویډیوګانو کې خندا کوئ چې څونه غلط کمنټس دی که نه، نو دا ټول افغانیان دي زما په ویډیوګانو کې. ګوره دا واورئ چې ګوره زما ژبه چې ده ګوره دا ګوره بدلیږي. ګوره پوه شوې؟ زه ګوره تاسو وینم بچو. زه ګوره اول دشمن مړ کوم او بیا یې پړ کوم او بیا یې د شي سر ته خېجوم. دا ګوره واورئ
والله چې زه ګوره د یو ملک د ورانولو اعلان وکم نو رانولی شم زه درته دا وایم چې زه د یو ملک د ورانولو اعلان وکم رانولی شم ورونو ور نمبر لږ صبر وکړئ زه دا واټساپ نه سکرین شاټ وباسم زه دا سید بای نمبر رالمه چې دلته زه آنلاین میلشن کم صحیح ده وځئ مه زه واپس راځم واټساپ ته ځم واپس راځم ویډیو شیر کړئ صحیح ده دوی دې په ما پورې خندا وکړي زه لیونی یم ګوره د دوی څه چې ما را سید بایي فضل حکیم صاحب تاسو لاړ شئ وګورئ دا خپل مشران شیر کړه دوی زما په مشرانو پورې هم خندا وکړه دا زما سیاسي مشران دي زما د ملک مشران دي زما د سر تاجونه دي 0318 لیکئ لکه نمبر لیکئ د سید بای نمبر ولیکئ لکه د سید بای نمبر ولیکئ زه دلته م لیکم وی لیکئ 0318 افسوس ته چې ماته دا رنګونه دې خلکو نه کولی خدای پاکم په خویاند الله دې والله کنزمم ماته ټلیفونونه مه کوئ والله بېعزته کومم قسم دې مړه والله تاسو خو د بېمانه بچي یئ تاسو خو د سره انسانان نه یئ ماته میسج کوئ بس ولې رنګ کوئ خدای هم د عزت نه خلاص که بس زیرو تین سو اٹھارہ لیکئ د ځان سره 95 18 218 95 18 218 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دا نمبر دی لکه دا چې ما په دې کمنټس کې ورویشتو دا سور ټکی چې ورته ښکاري خو داسې لاړ وروره زه پې پویم نه شوم چېرته لاړ دا د ما ورویشتو خو په کمنټسونو کې لاړ باجه شو پوه شوې دا دی آزاد دا دی راغی بلکل زنده باز دا کمنټس دی دا نمبر دی وروره زنده باز مننه اله هغه خو بیا لاړ افسوس ورګه بیا یې لیکم هلکه چې څوک ورسره رابطه کوئ سکرین شاټ دې وباسئ سکرین شاټ دې وباسئ ګوره ښه 0318 0318 95 18 218 0318 95 18 218 لالا دغه نمبر دی 0318 95 18 218 دا سید بای نمبر دی صحیح ده دا بل څوک ولیکئ ما ته رامیلشن کوي او دقه سکرین شاټ یې وباسئ بلکل اوس هم خدای ټینګ که لالا دا خونخیل دی ښه دا خونخیل دی څوک دی اخونخیل او که نه او په مخ باندې لالا جامت کوي جامت او په وجود باندې ماشاءالله لکه د غر دی او د کومو خلکو سکینی پاسی او په خپل هم خاندان هغه خاندان دی که نه د دیوال سره ډغره ده او ډمې د اصلیت دا ویډیوګانې ګوره نورې مه شیر کوه او دا نمبر دی وایي را مخکې شئ د چا په سرونو کې چې ښکر دي در مخکې شوی یم اورې در مخکې شوی یم اوس په د ښکر قصه کو دا نمبر دی صحیح ده د یو ورور رامیلشن کو مننه ورور آباد اوسې
دا لمبر دی صحیح ده د سید بای زما پلارو سره رابطه کوئ خاندان څوک کم سړی چې رابطه کوئ د په 7 تاریخ باندې به فیصله په 7 تاریخ او پرون دا سید بای د نور احساس ته لیدېرې ته تللی دی داسې چې پکې ناست دی ما ورته لیکلم دي خو تاسو نه پېژنئ دا نور احساس ته تره دیره ده تاسو به اورېدلي چې د نور احساس خپل بیټک نشتي د نور احساس د تره په دیره کې ناست دی او کنه لالا دا خبرې ګپ نه دي پوه شوې دا خبرې د عزت دي د عزت دا خبرې د عزت وي د عزت دا خبرې د ګپ نه وي پوه شوې دا د عزت وي دا اوس دا یو غرنګ جوړ پرنګ 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 لاړ تاسو په ما پورې خندا کول اورې سیدوري شاه سټار شو د هیچا سم خبرې نه کوم اورې د هیچا سم خبرې نه کوم د هیچا سه صرف د سید بای څخه خبرې کوم بس صرف سید بای پیژنم او د سید بای خاندان پیژنم بل یو تن نه پیژنم یو تن دقه زما ذمہوار دی ما ورته هر څه ورکړي د نور احساس د کال نمبر داسې چل وکړه زیشان د ښځې د کال نمبر شیر کا نور احساس ته په څوک کال وکي نور احساس ته چې ګوره نن سبا څوک هم رینګ کوي خرابې غر کې لمبر ټرس کېږي دا زیشان لمبر دی زیشانو سره په رابطه کې دی وینئ دا لمبر ټرس کېږي دا د زیشان لمبر دی وینئ دا د زیشان لمبر دی حرامي زیشان حرامي خورغود مرغود زیشان الکا ما کوئ کال دا د سپي لمبر دی اسی زیشانه سوال ده نکوم ورګه خپل زلفان د تلګ راسم کوم ورنو دا ویډیو په ټیک ټاک ته ورخه جوړی دا صحیح ده لکه په ځان سم کومړه زیشانه سوال ده نکوم زما سوال له زیشانه د طارق نادان نه آیا تاسو موږ له خپل خزو نمبر را کولای شئ چې موږ به څه ګپ ولګو آیا تاسو مال او زما پښتنو له د خپلو ښځو اختیار راکوئ چې د شپې په 2 بجې وګرځو اختیار راکولی شئ نادانه زه خو لیونی یم زیشانه زه خو لیونی یم تاسو موږ له د خپلو خویندو اجازت راکولی شئ چې د شپې په 1 بجې وګرځو د خپلو میندو اجازت راکولی شئ نشئ که نه نشئ که نه د بل عزت څنګه راوباسئ بړواګانو ای کونیانو ای بړواګانو ای دلګانو ای دلالانو ای کونیانو خلک وایي دا لیونی دی زه لیونی نه یم زما خبرې ته نشي اورېدی ستا په ښځه غینو منډم ستا له غوږونو په پردو کې د بېغیرتوب خټې جمع شوي دي ستا غوږونه نه دي د بېغیرتوب خټې پکې جمع شوي دي غوږونه دي څه پاکه ستا ښځه وغیم دا زما ګناه نه ده غوږونه دي پاکه غوږونه بېغیرته شوی دله شوی پړه باندې دې داغ لګېدلی دی دله بړوا کنجره راځئ کوم پښتانه په کال راځئ یو منټ کال لا مخامخ شئ ځئ کال می راشئ ایوان دا مرګره مې دا مې د فیسبوک نه مرګره دی نن به مې فیسبوک د راپورټ نه وځي نن به مې فیسبوک د راپورټ نه وځي نننی تاریخ یې راکړی دی نننی تاریخ څوک په کال راځئ کال مې ولیکئ دا یو ماته وایي اول دلی تی زه ستا د ښځې کوس وغیم زه دلی یم دا منظور پښتون دلی دی اورې علي وزیر دلی ماته کنځلې کوي هلکه ګورې افغانیانو زه به ټول افغانستان نه یادوم خو چې دا کم خلک ماته غلط کمنټس کوي زه به د دې ویډیوګانو نه راوباسمه د دیو کمنټسونه د دیو خنداګانې او د دیو په ښځو باندې به زه سورېږم اجازت به راکوئ صحیح ده افغانیانو چې کوم ښه افغانیان یئ په د دیو علاج به زه کوم د دیو کمنټس په ګوره زر عالم ما دیو ته ګوره ویلې ما زه ګوره دا خلک نه ماف کوم چې چا خندا کړله بچیا که ته پاکستانی او که ته د افغانستان بچیا کمنټس په دې عالم او هغه نخره به دسه کومه که نه
هغه نمونه سزا بدله در کوم چې یاد به وساتي یاد به وساتي یاد. هالو ها شکیر بھائی څنګه بیمار تاسو وسوای بس کا واه وس خبره د ورخ نه وبوتي وس پکې بس مس نشتی بس نه زه اوس پلار منم نه ورور منم هیڅ څوک نه منم. ما ته پلار پرون دا ویلې په ما بسې میسج تر را لېږلی دی وای دا زما په لمن داغ جوړ شوی دی وای خدای دې وای ماله ته د نوم نه خلاص کي. هغه پلار چې د کم پلار دپاره ما 13 کاله منډې وترلې والي زما لانجه چې زه چا څه کوم تاسو ته نه دي معلوم. مننه غلي کېنئ. زما لانجه چې چا سره تاسو ته نه دي معلوم. زما لانجه چې چا سره دیو ته نه دي معلوم. خیال هم دی زه چا سم رابطه نه کوم. دا ټولې د خولې خبرې دي. د خولې خبرې ګپ نه لګوم. دا سید بھائی پیژنم دا د خاندان بس دا سید بھائی او د خاندان پیژنم. ما ته به هیڅوک هم رنګ نه کوئ. دا سید بھائی او د خاندان بس